الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د مسلمانانو د پاره د حساب او د کتاب آغاز د هجرۍ نه کړی دی. چې څنګه محرم راشي نو د کال ابتدا وشي او د کال شروع د محرم نه کېږي. همدغه رنګ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبوت کال به چیرېده یا به عام الفیل چلېده، خو چې نبي علیه الصلاة والسلام هجرت وکړو، د هجرت نه بعد سن هجري شروع. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو، خلافت په دور کې چې سوره خطوط او سوره لکائی او سوره لین دین خط سره کړی دی، هغه د هجری د کال مطابق کړی دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هجرت نه بعد چې سوره هم حساب کتاب راځي، ټول صحابه کرام او سلف صالحین خلفای راشدین، هغه خلفای راشدین چې کوم صحابه کرام په حکومتونو باندې په امارتونو باندې پاتې شوي، هغه ټول حساب کتاب د هجري کال په حساب کتاب سره کړو. همدغه رنګ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې چې سوره حساب کتاب و نو هغه تیر شو مخکې سلور میاشتې الله رب العزت محترم پیدا کړی او حدیث شریف کې راغلی ذی القعده ده، ذی الحجه ده، محرم ده او رجب ده. مشرکین مکه به د دې سلور میاشتو به احترام کولو او په دې میاشت کې به د قتال، جنگ، جګړې، فتنه، فساد داسې څه به نه کول. لکه څنګه زموږ د مسلمانان زموږ د خلک له روژه راځي نو ډېر مسلمانان چې الا د دکاندارانو او هغه هم داسې سوچه مسلمانان چې روپۍ شی په ډبل کې، د لسو شی په شل کې او د شلو هغه په څلوېښت کې، هزار دکان باندې ویا خوشي جمعه د ځم روژه ده مزدد. د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې الله رب العزت چې کوم د حرمت میاشتې په هغه راوستي هغه احترام به کوي. او افسوس دا دی چې هغه د هغه زمانه د هغه جاهلان خلک چې د خانه کعبه نه به بربند طوافونه کول، د هغه میاشتو د تقدس او د حرمت خیال به ساتلو، او د نن سبا د تعلیم یافته او د ټول ځان ته ایجوکیټډ چې وایي نو هغه خلک د میاشتو تقدس څخه چې د الله رب العزت د کور د تقدس په خیال نه ساتي، د الله د کلام تقدس په نه ساتي، نه ساتي، خیال بالکل نه ساتي. چې ځان لپاره کې نو ډېر صوفي او ډېر بزرګ او ډېر اعلی درجې والا مؤمن مسلمان به ځان ته وایي، لاس کې به تسبیح نیولې کلپ 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 کلپ، چې شپې په کور تېرېږي خپل غټې کونډې به اچولي او سوي ورته ایزیګان به اچوي. په داسې خو بزرګي نه کېږي. علماء کرام په دې خبرو باندې خاموش دي، په دې خبره باندې چې دوی دا پالیسي په داسې انداز کې جوړ کړې، 100 یونټو پورې یو ریټ او 200 پورې بل ریټ او 300 پورې بل ریټ، چې د غریب په ملا ماته کړه.
نو ټیک ته علماء کرام ته خاموش دي د لاسه چې یاره دی دا پالیس سره ډېره ګډه وړه دوره هم خاموش نشي کېناستی چې ته شپې کونډې واچوه د خلکو د ټرانسفارمر ډزوه او ته پکې سیګار خپلې چرچې کوه خپلې په اوږد خوب باندې خوبونه په اوږدو خوبونه کوه او بیا دې دا وایې چې یا الله ما وبخي خبرې به دې الله وبخي یره جی دې زموږ ټکسونه علي وي دا قوم پسې ورته په حق دی نه حق دا فیصله تا ته خدای درکړي دا حاکم هر یو سړی خدای پاک دې را لګلې چې ته په ځان نه فیصله کوي خبره مطلب او مقصد می داده کله ځان نه پاروای نو هر سړی او اختیار دی کله دین او د شریعت اعتبار سره خلکو ته مسله بیان یره جی موږ ته خود دې پته نه و جهان یو سړی ځان بي وقوفه کې او ځان کم کوي د مشاهده خبره وای راځه په دلار کې ځو کېریږي هر یو لون سړی بم پیژني چې دا سکیوټ نوٹ ته کله نقلي پیسې اورو چې څنګه پیژني کني پیژني بلاره یو خبره کوي نو ځان به ته بي وقوفه کې ځان به ته کم کوي دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو کہ رب العالمین الله رب العزت هر چاته عقل ورکړی دی دماغ ورکړی دی د دین لک کار واخلي اذ رب العالمین مخې ته ودرېدل ځان ته یاد کړئ دا کته سملاستل ځان ته یاد کړئ کچری تاسو په دې بنیاد باندې لګیای په دنیا کې چې بس لکه د کافرانو غوندې کافرانو وایي چې بس موږ بدل دکی کم ژوندۍ او ژوندۍ بس دا ژوند مسلمان خدای منی رسول منی قرآن منی اخرت منی قبر حشر اقصى منی خود زړه نه نه تاسو نن ته چې انا تاسو کله کته مکه مړ ما ته خو لا ډیر وخت پاتې دي مال اصلي دي یو بوډا نه تاسو کوي یو بشر نه تاسو کوي ته لکه ته روانه څنګه چل دي دور عمر دي تر څو روانه ته دماغ خراب دي مال اصلي دي بچو خوشاله دي نو خوشاله مراته پاتې دوستانو عزیزانو دا ځان چا سره وفا نه کوي دا دنیا چا سره وفا نه کوي دنیا بے وفا ده دا نن چې ته ځان لپاره غفلې کې حرام خورۍ کې د بچو په نوم باندې د اولاد په نوم باندې د سہولیاتو په نوم باندې د ظلم په نوم باندې ته چې دا کومې غفلې کې او د خلکو حقونه وې یاد ساته ګوره چې هلته کې ورځ په قیامت بربند ولاړې نه به دا بچی په کار راځي او نه به دا خپلوان په کار راځي او نه به دا جب په کار راځي په دنیا کې خدا جب ډېره تیر کړې ده ډېر تعلقات دي ډېر چالاک جب چلے او یاد ساته په دغه جب چې دی مهر لګي هر اندام باندې आवाज کوي چې پلان کې او د پلان کې زوی پلان کې ټیم باندې دې ځای ته تلې او دا ګناه را باندې کړې او دا حرکات را باندې کړې وګورنه وای چې په ما دا اوریدلی سترګې وای چې په ما دا کتلې دي لاسونه وای چې په ما دا نیولې دي خپې وای چې بده طرف باندې ماده بده طرف را باندې دا انسان به جړانا د اوخ کو نه علاوه نو هیڅ نشي کولای دې بډې چغې وای خوالی بده جب اور لګېدلې غږ باندې شي کولی دې وای پر روزګارا چې سم کړي دی یو لیکلي دی ارسه یا الله ته ما معاف یا وخت دا معاف کیدو ځای نه دی دا د جزا او د سزا راز ده دا د انعام او د سزا راز ده نیکی دې کړې جزا به ته ملاويږي ګناه دې کړې سزا به ته ملاويږي دنیا کې اور یو سړی سینه ټپای چې زه په بوزر کې زه د الله ولیم دنیا کې اور څو سړی ځان تصویر والی او بازار بلار رواني ته وای بس یره بوزر دې نو دا دی اعمال ته وګوري معاملات ته وګوري لین دین ته وګوري یزید ظالمو حسن حسین ظلم کړو ټیک ته ظلم کړی او به په باندې کړی وي زیاته ور سره کړو چې یزید مخې ته حسن حسین په کوم خبرې د پاره ودرېدلو کوم حق خبرې د پاره ودرېدلی هغه حق خبره نن مسلمان ته ودرېږي په خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسعود کړوسو چې کوم تعلیمات نن کوم مسلمان خپل کړی دي محرم راشي هر یو سړی وایي چې زه بس مظلوم یم
ظالم داسې او ظالم داسې، ظالم پسې بدې ردې ویلې کېږي، ټیک ته ظالم پسې وایي ته په حق یې. چې مظلوم کوم الله رب العزت ته په دربار کې ودرېدلی، کوم فریاد یې کړی دی، کوم طریقې خپله کړې ده هغه خپلې. ربیع الاول راشي، هر یو سړی وایي د عاشق رسول یم، دا کې د عاشق رسول ته ټکې ده دی، دا کې د رسول کوم یو سنت تکې دی، ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم سیرت کوم صورت خپل کړ دی، جامه پیزار د رسول په مطابق دي، سر نوال خو پورې کوم صورت د نبی علیه السلام په طریقه. مسلمانیت سے خلی بناوټي مسلمانی پاتې کچا ته چا تلاړ شي الله دی وبخي بس لا سوچت کې الله دی وبخي الله دی وبخي الله دی پدې باندې چې ته بخري تاسو دې د زړه د درد نه د آه نه لګي. کدوا لاړ شي نو غیبت، ک جنازې لاړ شي نو غیبت، کپلاره تیرې کې چا سره غم راځي کې نو غیبت، روان به دوا پسې او لګیا به غیبت پکې، دوا کې بناس غیبت پکې، جنازې دو په انتظار ولاړې د دنیوي خبرې باندې، خبر په غاړه باندې مړې بخښيږي، توبه استغفار مزاید مړې د پر توبه استغفار مزاید باندې هغه خبرې بکوي چې الامان والحفیظ غیر سب ده خلق زړونه کلک شي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې زما په امت په یو داسې دور راشي چې دوی به دا ټول منظرونه دا ټول پروسس دا ټول ارس ویني، دوا جنازه مړی قبر هر ځای ته به دی ځي، خو د دوی زړونه به نه هېري. پخوا چې به خلک په دې قبرستان تېرېدل د یېرې نه به په بدن باندې ویښته ودرېدل د یېرې نه. نن چې قبرستان ته لاړ شي په قبرستان کې غیبت دی او بکواس او فضل دنیوي خبرې شروع کړي، خلکو د زړونو نه سخت شوي دي، د الله یېرې ترې وتې ده، موږ ته ودرېږي د الله یره دې وتې ده، تش سوچونه دا وایي نه چې زه چا ته ولاړ، دا نه وایي چې زه احکم الحاکمین ته ولاړ یم او خپلو سوچونو ته ولاړ یم. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.